سلامونه او احترامات قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ښه به یاستئ. له یو څه مودې وروسته بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې غواړم د تېرې ویډیوګانو په دوام د شریټ پلوس نو یا آینس د وروستي لیکسیون ټول لغاتونه له پښتو ژباړې سره وړاندې کړم، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي او تر پایه راسره ملتیا وکړئ. پخیمه یا هم پریمه معنی ده عالی یا هم ډیر ښه. د مثال په توګه Das Essen schmeckt prima. خواړه ډیر عالی وو. Das Team لوبډله یا هم ټیم ته ویل کیږي. د مثال په توګه Unser Team hat an dem Wettbewerb teilgenommen. زموږ ټیم په سیالۍ کې برخه اخیستې وه. Wecken ویښول یا را ویښول. د مثال په توګه Ich muss dich jeden Morgen um 6 Uhr wecken. زه باید هر سهار په 6 بجو تا راویښ کړم. Das Frühstück سهارنۍ یا هم ناشتې ته ویل کیږي. مثلا Ich trinke zum Frühstück immer Tee. زه تل په سهارنۍ یا هم په ناشته کې چای څښم. Fertig چمتو، تیار یا هم آماده ته ویل کیږي. مثلا Das Essen ist fertig. ډوډۍ چمتو ده یا هم آماده ده. Schreiben لیکلو ته ویل کیږي. د مثال په توګه Ich schreibe einen Brief an meinen Freund. زه خپل ملګري ته یو لیک یا هم یو بریف لیکم. Die Mathematik ریاضی یا هم ریاضیاتو ته ویل کیږي. د مثال په توګه Mathematik ist mein Lieblingsfach in der Schule. په ښوونځي کې زما د خوښې وړ مضمون ریاضي دی. Der Test امتحان ته ویل کیږي. د مثال په توګه Der Test war sehr schwer. امتحان ډیر سخت و. Pünktlich په وخت. د مثال په توګه Er kam pünktlich zur Besprechung. هغه د غونډې لپاره په وخت راغی. Auf keinen Fall په هیڅ صورت کې یا هم په هیڅ وخت کې. د مثال په توګه Ich kann auf keinen Fall kommen. زه په هیڅ صورت یا هم په هیڅ ډول نشم راتللی. Auf jeden Fall په هر صورت کې یا هم په هر ډول. د مثال په توګه Ich werde auf jeden Fall zur Hochzeit gehen. زه به په هر صورت کې یا هم زه به په هر ډول واده ته لاړ شم. Schmecken خوند ورکول یا هم د خوند اخیستلو په معنا دی. د مثال په توګه Die Suppe schmeckt sehr gut. سوپ ډیر خوندور دی. Nach Hause کور ته یا هم د کور په طرف. د مثال په توګه Ich gehe nach Hause. زه کور ته ځم. Die Schule ښوونځي ته ویل کیږي. مثلا Ich gehe zur Schule. زه ښوونځي ته ځم. Können کول یا هم کولای شي. د مثال په توګه Ich kann Deutsch sprechen. زه کولای شم په الماني ژبه خبرې وکړم. Krank مریض یا هم ناروغ ته ویل کیږي. د مثال په توګه Er ist krank. هغه مریض دی یا هم ناروغه دی. Der Arzt ډاکټر ته ویل کیږي. د مثال په توګه
Ich muss heute zum Arzt gehen. زه باید نن ډاکټر ته ولاړ شم. باکن پخولو ته ویل کیږي. هغه څه چې په داش کې پخیږي هغې ته باکن ویل کیږي. مثلا ich backe einen Kuchen. زه یو کیک پخوم. singen سندرې ویل. مثلا sie singt ein Lied. هغې یوه سندره وویله یا هم هغه یوه سندره وایي. غایټن سپرلی کول یا هم په یو حیوان باندې سپرلی کولو ته ویل کیږي. د مثال په توګه reitet auf einem Pferd. هغه په اس سپور دی. das Klavier پیانو ته ویل کیږي. په پښتو کې صحیح معنا ما پیدا نه کړه چې پښتو کې ورته څه نوم وایي، خو ډېر خلک یې په پیانو باندې پیژني. د مثال په توګه ich spiele Klavier. زه پیانو غږوم. مالن رنګول یا هم نقاشي کولو ته ویل کیږي. مثلا ich male ein Bild. زه یو انځور رنګوم یا هم نقاشي کوم. das Tennis د ټینس لوبې ته ویل کیږي. د مثال په توګه kannst du Tennis spielen؟ آیا ته د ټینس لوبه کولی شي؟ wollen غوښتلو ته ویل کیږي. مثلا ich will ins Kino gehen. زه غواړم سینما ته ولاړ شم. endlich بالاخره یا هم په پای کې. د مثال په توګه endlich haben wir das Ziel erreicht. بالاخره موږ هدف ته ورسېدو. üben تمرین کولو ته ویل کیږي. مثلا ich muss jeden Tag Klavier üben. زه باید هره ورځ پیانو تمرین کړم. der Brief مکتوب خط یا هم بریف ته ویل کیږي. د مثال په توګه ich habe einen Brief an meinen Freund geschrieben. ما خپل ملګري ته یو مکتوب یا هم یو بریف ولیکه. das Diktat املا ته ویل کیږي. مثلا in der Schule mussten wir heute ein Diktat schreiben. نن په ښوونځي کې موږ مجبور چې یوه املا ولیکو. das Buch کتاب ته ویل کیږي. د مثال په توګه ich lese ein spannendes Buch. زه یو زړه راښکونکی کتاب لولم. der Text متن ته ویل کیږي. د مثال په توګه ich habe einen interessanten Text gelesen. ما یو په زړه پورې متن ولوست. schade افسوس یا هم ناامید کوونکی. د مثال په توګه es ist schade dass du nicht kommen kannst. افسوس یا هم ناامید کوونکی دی چې ته نشې راتلی. die Kommunikation اړیکه یا هم ارتباط ته ویل کیږي. د مثال په توګه Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. ارتباط اړیکه د بریا کلي ده. Liebe ګران یا هم محبوب ته ویل کیږي. د مثال په توګه sie ist sehr lieb zu ihren Freunden. هغه په خپلو ملګرو ډیره ګرانه ده. das Mädchen
نجلۍ ته ویل کیږي. د مثال په توګه Das Mädchen spielt im Garten. نجلۍ په باغ کې لوبې کوي. Der Junge هلک یا هم ځوان ته ویل کیږي. مثلا Der Junge spielt Fußball. هلک یا هم ځوان د فوټبال لوبه کوي. Die Klasse ټولګي یا هم صنف ته ویل کیږي. د مثال په توګه In unserer Klasse sind 25 Schüler. زموږ په ټولګي کې 25 زده کوونکي دي. Das Schwimmbad د لامبو حوض ته ویل کیږي. د مثال په توګه Wir gehen am Wochenende ins Schwimmbad. موږ د هفتې په اخره کې د لامبو حوض ته ځو. Der Eintritt داخلېدو یا هم ننوتلو ته ویل کیږي. د مثال په توګه Der Eintritt kostet 5 Euro. د ننوتلو ټیکټ یا قیمت 15 یورو دی. Zurückkommen بیرته راتلل یا هم د راستنېدلو په معنا دی. د مثال په توګه Ich werde morgen nach Hause zurückkommen. زه به سبا بیرته کور ته راشم. Die Grundschule لومړنی ښوونځی یا هم ابتدایه ښوونځي ته ویل کیږي. مثلا Die Kinder gehen zur Grundschule. ماشومان ابتدایه ښوونځي ته ځي. Der Unterricht درس یا هم ښوونې ته ویل کیږي. مثلا Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. درس یا هم ښوونه په 9 بجو شروع کیږي. Leidtun پښیمانېدل یا هم بخښنه غوښتل. د مثال په توګه Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. بخښنه غواړم چې ما در سره مرسته ونه شوه کړای. زموږ ویډیو هم په همدې ځای پای ته رسیږي دوستانو. په دې هیله چې تر اخره مو کتلي وي او د خوښې وړ مو هم ګرځېدلي وي. دوستانو دا به د شریټي پلوس A11 د وروستي لیکسون لغاتونه. په دې سره د شریټي پلوس A11 کتاب ټول لیکسونه هم پای ته رسیږي او په راتلونکي کې به موږ کوشش کوو چې تاسو د A12 کتاب لغاتونه هم له پښتو ژباړې سره وړاندې کوو. دوستانو که تر اوسه پورې مو زموږ د یوټیوب چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب کولو یې له موږ څخه ملاتړ وکړئ او په دې هیله چې له موږ سره ستړي شوي نه یاستئ. دوستانو تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.